ډاکټر عبدالله ولې قطر ته سفر کوي او د حکومت مذاکراتي ټیم به کله قطر ته ځي؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. د افغان سولې وزارت یو سرچینه وایي تمه کېږي چې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پیل غونډې کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. د سرچینې په خبره افغان پلاوی په خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دی، خو د تخنیکي او پروتوکول دلیلونو له کبله یې سفر وځنډید او ښایي نن یا سبا روان شي. د پلاوي یو شمېر غړو BBC ته وویل چې د سفر چارې د شنبې ورځې لپاره همغږي شوي دي. بل لوري ته طالبان وایي تر اوسه د خبرو لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د BBC پوښتنې ته په ځواب کې د خبرو پیل کې د ځنډ لامل تخنیکي ستونزې بللي دي. او بل خبر دا دی چې د سولې وروستي جزئیات دا دي چې نن شنبه به د حکومت مذاکراتي ټیم د قطر دوحې ته روان شي. د جمعې ورځې تر غرمې پورې معلومات همدا و چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤل ملا برادر په پاکستان کې ایثار پاتې و او پاکستان د خپلو شرایطو مطرح کولو لپاره ساتلی و چې له همدې امله د طالبانو مذاکراتي ټیم نیمګړی و. نو افغان حکومت هم خپل ټیم قطر ته ناسته و. دا معلومه نه ده چې آیا برادر قطر ته رسیدلی دی او کنه، خو حکومتي سرچینې وایي پلاوی به نن د شنبې په ورځ قطر ته روان شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په پرانیست غونډه کې به د حکومت د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم برخه واخلي او دغه راز بهرني څارونکي ټیمونه هم قطر ته د رسیدو په حال کې دي. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم د تلو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې ضرور شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.